په بله ورځ چې کله ریشمه او سیمه دواړې یو ځای په کمره کې ناستې وي، ریشمه وایي: امي ته به تا د مندر په باره کې ویلي وي، ځکه خو هغې موږ بهر تګ نه منې کړو، کني هغې به داسې ولې کولی؟ نه ابي، ما خو ورله سم نه دي ویلي، تا خو زه منې کړې ومه، ما خو هغې ته هېڅ هم نه دي ویلي، زه رښتیا وایمه، تا زه چې منې کړمه نو بس دې خبره ختمه شوه که نه؟ په همدې وخت کې هغه جن هلته راشي او ریشمه ته ټولې خبرې وکړي چې څنګه سیمه د ستا تعقب وکړو او بیا هغې د پسې تا ټولې خبرې واورېدې او کور ته راله او مور ته یې ټول حال تیر کړو، ځکه خو یې د ته د کور د وتلو اجازت نه درکوي. سیمه دروغ وایي. ریشمه ډیره زیاته غوسه شي، د هغې سترګو رنګ بدل شي او په قهر باندې سیمه ته وایي. سیمه د هغې سترګو ته وګوري او د یرې په چغو شي: تا امي ته ویلي وو، تا دا خبره هغې ته کړې وه، ته دروغ وایې، ته څنګه داسې کولی شې، ته زما همرازه او ښه خور نه یې. ریشمه ډیره زیاته غوسه کیږي او سیمه د یرې د هغه ځای نه تښتېدلی نشي. آخر سیمه همت وکړي او د هغه ځای نه په تښتېدلو کې کامیابه شي. سیمه خپلې مور ته وایي چې امي زر راشه. ولې سیمه تا باندې څه چلو شو؟ څه چل دی؟ امي د اپي سترګې بیا سپینې شوي دي او هغه پیری بیا هغې باندې راغلو. مورې چې هلته کې غږ مږ ونه کې او بس خاموشۍ سره هغه وګورې، ولې چې اپیری ډېر زیات خطرناک دی، پته نشته چې بیا به زموږ څه انجام وي. ښه زه به هیڅ غږ نه کومه، بس بهر کړکۍ نه به صرف ریشمه وګورمه. راځه چې ورشو. دې دواړه د هغې کمرې کړکۍ ته لاړې شي. او هلته کې ریشمه ته ګوري. سیمه وایي: مورې چې غږ ونه کې او بالکل چپ چاپ هغې ته ګوره. هاو زه غږ نه کومه، ما ته خو به صرف ریشمه کتې شي. هغې سترګې ولې سپینې شوي دي او هغه ځان سره خبرې کوي؟ نه مورې، داسې نه دي. دې د دا نه پهله ما نه پوښتنه کوله چې ما تا ته د مندر په باره کې هره خبره کړې ده او هغې سترګې ناڅاپه سپینې شوې او هغې ته ټولې خبرې معلومې وې. ریشمه ته هغه جن ټولې خبرې وکړې. شګفته ډیره زیاته فکرمنده شي او بیا وایي: زه اوس خامخا څه نه څه خو به کومه خپلې لور دپاره. ته په کور کې پاتې شه، زه زر راځم واپس. شګفته د خپلې یو ګاونډۍ کره ځي چې ټول ورته ستره بیبي وایي. هغه ځای ته رسېدلو د پس شګفته وایي: زما لور هغې ستر مندر ته تللې وه او اوس نه پوهېږم چې زه څه وکړمه، او الله خبر دی چې زما په لور باندې څه وشو. هغه چې کله د مندر نه راغلې ده عجیبه کارونه کوي، د هغې سترګې هم سپینې شي. کوم مندر؟ هغه کلي کې زوړ مندر وایي، د هغه مندر ته تللې وه. اوهو شګفته بچی، دا څه وشو؟ داسې کار د ولې کولو؟ هغې ته د هغه مندر ته د تګ اجازت ولې ورکولو؟ دا څه آفت وشو؟ خلک خو د هغې مندر د مخې نه هم نه تېرېږي او بیا د ستا لور هغې مندر ته دننه لاړه. نه بیبي، ما خو هغې ته اجازت نه دی ورکړی، هغه بغیر د ما اجازت ته هغه مندر ته تللې ده. شګفته بچی، زه تا یرول نه غواړم، خو که زه تاله دا خبره ونه کوم نو دا به هم ډېره زیاتې وي.
زما عمر 72 کاله دی. 80 کاله مخکې چې زه کله د 12 کالو ومه نو دلته کې یوه کورنۍ اوسېده. تر اوسه پورې د دې کلي خلک هغه جینۍ او د هغې کورنۍ یادوي. د هغې د پلار نوم ندیم و او د هغې د مور نوم ریحانه وه او د هغې یو زوی و چې افتخار نومې و او یوه لور یې وه صوبیه نومېده. صوبیه ډېره ښکلې وه. یوه ورځ هغه خپلې مور سره د مندر طرف ته لاړه. د مندر سیړیانو نه د تېرېدو په ټیم کې هغې مخې ته همنغه جن رالو او په صوبیه باندې څه چلو شو. هغه هملته کې راوغورځېده. هغې مور د مرستې دپاره هخوا دخوا چغې کړې او بیا پوه شوه چې مندر جن په هغې باندې عاشق شو. مولوي یې راوستو او هغه مولوي هر ممکنه لاره وکړه چې هغې نه جن وباسي او دا د هغې ډېره لویه غلطي وه. همغه ورځ صوبیه مړه شوه او د هغې جسم د چت څخه لړکاوېدو خو تر ننه پورې دا نه ده معلومه شوې چې هغې ځان وویژلو او که هغې مور پلار هغه وویژله. خو په بله ورځ همغه مولوي د مندر په سیړیانو کې مړ پروت و او 3 ورځې وروسته د هغې کورنۍ ټوله په مړ حالت کې د کور نه پیدا وشوه. ټولو خلکو ویل چې دی د مولوي په ځای تانتریک راوستی وی ځکه چې جن هندو دی. دلته به تانتریک له کومه میلاو شي؟ که تا ته د تانتریک ځای معلوم وي نو زما او زما لور مرسته وکړه بیبي. ما ته خو هیڅ هم پته نشته دی. هاو ته اندېښنه مه کوه او زړورتیا لره. زه به له خپله وسه هر ممکنه مرسته وکړم. هغه تانتریک په نږدې غر کې یو غار کې اوسیږي. زه به تا خامخا هلته ورسومه. که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا لایک کړئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. د ویډیو کتنو ډېره مننه.